د نن سبا زماني غټ مصیبت او غټ مشکل او غټ مسله هغه د سود دی. د سود خوراک د نن سبا په دي مسلمانانو کې عام شوی او حدیث کې د راځي امام بخاری د روایت راوړی لا یأتین علی الناس زمان په دې خلکو باندې به دې زمانه راشي لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام چې بای کې خلک دا پروا نه کوي چې دا مال چې موګټو دا په حلال او ګټه کې په حرام خو مقصد به مال ګټلی دې ته نه ګوري چې دا حرام دی که حلال. نن سبا ماغه خبره ده کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي خېټه ډکول مقصد کور جوړول مقصد بچی ساتل مقصد دی پیسې ډیرول مقصد دی دې ته به نه ګوري چې دا حلال او که حرام دی. سود یو نقصانی عمل دی دلته موږ تفصیل نشو کولی یو څو نقصانات یاد ساتي. کم سړی چې سود خوري دی همیشه په وسوسو په سوچ او په فکر کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كم خلق چې سود خوري دیو په آخرت کې دې سره پاسې لکه په سړي باندې چې پیریانې او لیونتوب چې ګډوډ وي نو دې سره په آخرت کې ګډوډ نه دنیا کې هم دې دغه شان ګډوډ ژوند تېری سوچونو د فکرونو د غمونو. یو نقصان دا دی چې د ده په ژوند کې برکت نه په بچو کې برکت نه په مال کې برکت نه په عمل کې برکت نه. الله په قرآن کې دا خبره کړې ده يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله کمی سود لره او ختمی سود لره ويربي الصدقات او ډېری صدقې ډېری هغه مالونه چې هغه د شریعت مطابق ولګي یا وګټلی شي. یو نقصان دا دی چې د سړی د خوشحالونه محروم شي د دنیا د خوشحالونه مو د آخرت د خوشحالونه. دغه شان دعاګانې نه قبلېږي دې سړي کوم سړی چې سود خوري دعاګانې نه قبلېږي. حدیث کې دا راځي چې یو سړی په سفري او خړ پړي او لاسونه اوچت کړي او یا رب یا رب والله ته عاجزي کوي رسول صلی الله علیه وسلم فأنا یستجاب له الله به څنګه د دعاګانې قبول کړي الله به څنګه د دعاګانې قبول کړي او د خوراک حرام دی څښاک حرام دی وملبسه حرام جامې حرامې په خېټه کې چې څه دي هغه حرام دي په وینه کې په رګونو کې چې کومه وینه ګرځي هغه په حرامو زیاتېږي. د دې سړي دعاګانې الله سبحانه وتعالی نه قبلوي. دغه شان سود خوراک تباهي ده. حدیث کې درځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات دغه وو کارونه ځان لري ساتي چې انسان تباه کوي په جهنم کې ول غوپه ورکوي. او پای کې یو رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی واکل الربا او د سود خوراک. دغه شان سود خوراک جنگ کول دي د الله سره او د الله د پیغمبر سره. او چې سړی میدان ته وځي او الله ته ورون وټپوي او پتون وټپوي چې تا سره مقابله کو د سړی بس کامیاب شي. الله دې خلکو سره په خپل اعلان جنگ دی سوی الله فإن لم تفعلوا کچرت تاسو من نشوي د سودنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله بیات ساتي چې الله او د الله د پیغمبر د طرف نه تاسو سره اعلان جنگ دی نو چې الله دې سره جنگ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سره به کامیاب شي. دغه شان کم سړی چې سود خوري په د باندې لعنت دی د الله. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم امام ترمذی امام نسائی راوړي نور کتابونو کې دي لعن الله آكل الربا
د الله لعنت ته په سړي باندې چې سود خوري او څوک چې په بل باندې خوري او څوک چې پکې ګواهي ورکوي او څوک چې لیکي چې څوک پکې په هر قسمه طریقې سره شریک شو په ده باندې الله لعنت. یو خطرناکه خبره دا ده چې کوم سړی سود خوري اخره خاتمه هغه په بدو اعمالو سره کوي. یو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی وی درهم من ربا یو سړی یو روپۍ د درهم یو سړی یو روپۍ د سود یاکله الرجل خوري وهو يعلم او د پته چې سود پیسي اشد من 36 زنیه نو دا د شپږ دېرش پیرې د زنا کولو نه زیاته ده. یو روپۍ د سود چې څوک خوري نو دا نه لکه ده چې شپږ دېرش پیرې زنا وکړه، نه د هغې نه بدتر عمل دی. یو حدیث کې دا راځي امام بخاري رحمه الله راوړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و، هغه موږ تفصیلا بیان کړی مو یو درس کې، او پای کې دا چې رسول صلی الله علیه وسلم تیر شوم په یو کس باندې چې هغه په یو نهر کې لامبل، په یو سیند کې دریاب کې لامبل، او هغه د وینې و او یو په غاړه ناست و. کوم چې به لامبل دی به راغی د غاړې ته چې د غاړې ته راغی نو هغه به له د خولې ته کاڼي وویشتو، نو دی بیا روان شو، بیا به راغی، بیا به دای طریقه وه. نو چې رسول تپوس کوي دا څوک دي؟ وي دا خلک دي چې سود خوري. یو حدیث کې دا راځي امام حاکم رحمه الله راوړی دی الربا 73 بابا، د سود 73 دروازې او ایسرها او د ټولو نه کمزوري دروازه پکې دا ده لکه یو سړی چې د خپلې مور سره زنا کوي، 73 درجې دي، ټولو نه لاندنۍ درجه هغه ده لکه یو سړی چې د خپلې مور سره زنا کوي. یو حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم وی د معراج په شپه اسمانونو ته چې زه وختم نو په بعضو خلکو باندې تیر شوم چې د هغوی دا خېټې سمې غټې غټې وې، په هغې کې دننه ماران پراته وو. وایي ما تپوس وکړي دا څوک دی؟ وایي دا خلک دي چې سود خوري. نو د سود ډېر زیات نقصانات دي. دا خو ماسې تاسو ته بعض یو څو په تادۍ کې ذکر کړو، د دې نه ځان لرې ساتئ. د سودي معاملاتو نن سبا مشکل دا دی چې نوم ولا بدل کی کار کوي، خو نوم ولا بدل کی. او دا حدیث کې راغلی رسول صلی الله علیه وسلم خلق به شراب حلال غني، زنا به حلال غني، او نوم ولا سکی، نوم ولا بدل کی. نو دی سودی معاملاتو کې ډېری خبرې دنه راځي چې خلک پکې واقع دي او غیره، نوم د تجارت ورکړي، نوم د لین دین ورکړي. یو حدیث کې دام راځي رسول صلی الله علیه وسلم چې قیامت ته به نږدې زنا عام شي او سود به عام شي. سبحان الله نن سبا وګوره مسلمانانو په معاشره کې چې نو سود عام شوی دی، والعیاذ بالله. الله سبحانه وتعالی د دې ګناه او د دې نحوست نه دی الله موږ ساتي.